سوال کړه نه نو سنامه ساعته پیدا ده ټول خوله دا کنه یار هغې وی چې وخت راشي نو هر څه به درته ووایم خو د خبرو نه یې پته لګي چې ډېره ښکلې ده ډېره یې مه چېړه رښتیا هغه ایزیلوټ دې ورته وکړو په اکثر څومره 200 پرېږده مړه ودې شرمولو ورته صرف د 200 روپو ایزیلوټ یاره خو دا واخله 1500 روپۍ او ښه ډېر ایزیلوټونه ورته وکړه زما خو یارې خفه کېږم در باندې نه مړه دا ځان سره سمبالي که د 1000 روپو ایزیلوټ خو به ورته وکړم دمه د شرم د هغې نه لوګې شه دغه شان د نر بچیا ځان کې لږه لشه پیدا کا کار خو به مې وشي که نه ستا څه خیال دی کار به دې وشي خو ځان کې لږ تراخه پیدا کا رښتیا تاسو که راغه مېلمه څوک راغلی دی د ګران بابا د دوست زوی دی فاروق ته چې ویلور حقدار ای نو ستا خو هم د پلار په جایداد کې څه وه تا لا ولې درد نه که زما پلار ټول ځان په تا خوړلی دی دغه مال ټول ستا دې کور ته راچلېدلی دی مال یې څه راکړي دي خو د چوریو په میاشت کې یو شکری چوري او په اختر کې 1 کیلو وریجې تا له بیا رالېږلې ښځه زما پلار که تا له څه نه دي درکړې نو هغه زور به اوس ته زما لور نه وباسي څه نه 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 د لور نه زور نه وباسمه د دې وطن رواج کوم السلام علیکم ګران دادا وعلیکم سلام بچې راغله غلامه یمه ښځې له به د بیا جیبونه ډک وروړي که نه بس که ښځې زما زوی پسې هر وخت مه لګیا اوسه هغه ورځې ما له بادام روړي خو ملامتیا د ده قسمت دی بس ځه زه به اوس جیبونه ولټوم زه ګران بابا دا پکې لا بله لټوه مې مه بیبي تاسو ته مې غوزان راوړي د دا واله و دې قتل ښځې دې تضابن ویو یاره بیبي زما دې په توبو باندې توبوي هسې بس لګیا مړې دا به د ګران بابا نه دېګاله مات کړمه ناز بیګم له ما تر اوسه پورې د روپۍ سیز هم نه دی راوړی ځان خبر کا غلامه تا خو ماله په خطا کې د ښځې بنګړي راکړه او غوزان دې په جیب کې پاتې شو دا دې بله غلا ګیره شوه ودې لیدله غلامه کاغذونه دې ډېر ګنده شو زرغونه ته دلته څه کې ها نیا بیبي ته به ویمه د نیا بیبي ټول چرګان تا پټ کړل او هغې په ګیدړانو راړئ پرون هم 2 چرګان غیب شوي دي زه ترې ګورې نه یم خبره زه دا کار نه کومه چې ته دا کار نه کوې کاجي نو په دې ترخ کې رسېدي دا خو هسې ما خوند دپاره نیولې وم مله زه خو بل ته نصیحت کومه زه د چرګانو غلا نه کومه او تا ته هم ویمه ګورې د چرګانو غلا ونه کړې ښه زه ځمه او نیا بیبي ته ټوله کیسه کومه ته خبره وره وراره مې دي ته ما د خواله راشه راشه وایه څه وې راته خرچه را سره نشته خو چاته هلو نه وې نه نه صرف نیا بیبي ته به ویمه که نه یار شه که نه ښځه ټیک شوه خو ماله ورسره وړې تا له به پلي راوړم ډېره له
ځکه حاجي اوس چې څه کې کوه دغه شان خو خپله واده به پوره کې नाज बेगम एम शुक्र बात چې ماز ویلوږي کینی پتا چا سکول یا بیبي اچې د حاجي مې بل واده وکړو چې بل واده کوئ که نه نو بیا ماله وکئ زه به دې وله نه کولم بل ځای به دې وله کړې وه نو تو ګورې لاړې چا ته خولې له واپس راځي ولې نه راځي بیبي نو تا خیر بابي ته ویل څه غواړي زه ورته دا ویل غواړم چې دې کام قبیله مون تسبک نظر کوي تا د زما کام څه ویلي دي ها دی لا راته څه نه دي ویلي د ترور د لور د زوی د کوېدل وه نو راته یې غږ ونه کړو بیا خپېرته وه نو ځان یې راباندې ناغرضه کړو د تره د زوی د واده و وینا یې راته وکړه خو په سپک نظر رواره دې وشو د لوپټې ست یې م راته ونه کړو خو غم مه کوه ما هم ورته پړکې اچولې ده د یوې خبرې بدل به ترې نه علمه پرېږده بیبي دا خبرې په بدلو څه کې هسې پرېږده بدلې مورې بدلې خو د بېخوندو پاتې کېږي ستا د بدلو اخیستو ارمانونه به زه پوره کوم زه به دا قرباني ورکوم هغه څنګه زویه مورې ستا دا پښتو به زه سرته رسومه دا غني به زه په ځان راکاږم بس ښځه راله کوه او پوري تور راله واده جوړوه چې د هر چا نه بدلې والو زه به ژوندی یم او په تا به سوختونه تېرېږي هېڅ چرېم نه ها لکه ته پکې ځان له کړاوي سمې ها پسه ودرېږه که حاجي واده نه کې دا ته موډل ته راغلی که ډیوټۍ ته ډیوټۍ له سر غالبا ستاسو زما د کپړو ډیزاین خوښ شو بیبي نو سر بیجی نه دا کپړې ما په خپله ډیزاین کړي دي د انډیا فلم گجراري کې مې دا ډیزاین کتلی و که تاسو غواړئ نو زه تاسو له زما مطلب دا دی چې ډیوټۍ له به په وخت راځي ډیوټۍ نه پس به سیده خپل کور ته ځې فضول خبرې به بالکل نه کوې یس سر ما ته معلومه ده زه خبر یم ما ته بالکل پته ده فضول خبرې خو کول نه دي پکار او فضول خبرې ما خو چرې هم نه دي کړي زما مور پلارم ما ته وایي چې زه خو فضول خبرې بالکل هم نه کوم فضول خبرو سره زما بالکل نه لګي فضول خبرې چې خلک کوي لیونی پاگل دیوانه هر څه ته جوړېږي او فضول خبرې سر باندې در کوي دماغ خرابوي فضول خبرې خو زه بالکل هم نه کوم او ستاسو په مخ کې خو زه فضول خبرې بالکل نشم کولی او فضول خبرې زما خو بالکل نه یې خوښې بس سره در کېږي نه سر تاسو هغه انډیا فلم اوکې اوکې ځه ته اوس تللی شي دا راته پوره انډیا ځپلې ښکاري زما د زړه سره د سترګو توره د زړه ټکوره څنګه شوې زما خو درپسې دا زړه پړک وچاودو نه یاره ته څنګه زما محبوبې مړې ما ته سم ووایه که نه چې زه ستا څومره خوښ یم ته زما دومره خوښې لکه څنګه چې د پیشو منګک خوښې یا لکه د سپي چې چمړې څومره خوښې وي اده ته ما سره دومره مینه کې ما د خو دې خوبونه تښتولي دي رښتیا هغه دوست دې څنګه دی کوم دوست هغه په تا چې د مالو سره تېر دی ته یې څه پېژنې د طوطي په شانتې نر بهادر ځوان محنتي پښتون غیرتي بریالی څوک نه پېژني خیال یې ساته ګورې د زرو دانه ده فکر مه کوه غلامي به یې شروع کړم خو مړې زه تا سره مېلاوېدل غواړم هر څه به وشي خو تا اول په خپل کور کې حالات برابر کړه هغه څنګه مور پلار دې مجبور کړه چې هغې تا له واده وکړي چې هغې راضي شي که نه بیا به زه تا خپل ور دارو خیمه بیا به خپله مور مونږ راولېږي ښه وایي ته د خولې نه دې زار شم اوس په معامله ټیک کړم ما وی ایزي لوډ خو راته وکړه که نه ایزي لوډ ډونه